څرنګه چې خبر یاست ډیری هیوادوال په ډیر بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د سولې یو ښه زیری به راځي، خو له بلې خوا نه چې څومره موږ د رسنۍ تعقیبوو دغه مخالف ټیم کوښښ کوي چې دا سوله سبوتاژ کړي په یو ډول نه یو ډول باندې همیشه داسې خبرې یا داسې خنډونه رامخې ته کوي که نه چې د خلکو تشویشونه او دغه تشویشونه یا ورختایي مثال د خبرې ورزیاته کړي. نو که چیرته احیانا دغه د سولې په لاره کې پرمختګ رانشي ستاسو به دریځ څه وي؟ دا یوه پوښتنه. بله پوښتنه دغه ده چې ډیری هیوادوالو سره ما سره هم ده که نه د خلک اکثره له دې نه ډارېږي چې موږ بیرته هغه د نوي میز کلیزې ته بیرته ولاړ نه سو. د حالات اوس داسې دي چې هر څه خلکو په ډار او ویره کې اچولي دي، یوې خوا نه دغه چارواکي د بلې خوا نه د ناامنۍ او خصوصا د کابل په ښار کې چې د موږ چې له دې ځای نه خبرېږو د ورځې په ډیری کسان یعنې د یو موبایل په هغه باندې وژل کېږي. نو که چېرته دغه امنیت یا دا خبرې همداسې سره بې نتیجې یا کومې پرمختګ هغه ته مخامخ نه شي، نو د خلکو ته تاسې څنګه ډاډ ورکولی شئ د امنیت په برخه کې یا د امنیت په راوستلو په برخه کې؟ مننه کور مودان. نو لکه تاسو ته معلومه ده وروره چې افغانستان کې د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام راتګ او د یو سوله ییز حل او دا د ولس غوښتنه ده، یعنې له هر څه چا نه تاسو پوښتنه وکړئ هغه په دې باندې باور لري. نو انشاءالله چې امید ته یعنې الله تعالی ته ډېر امید ته شرایط چې رامنځته شوي دي چې د نویمو کلونو ترخې تجربې به نه تکرارېږي، ځکه نه شرایط هغه دي او نه وضعیت په عموم کې هغه رقم د ولس د پخوا په نسبت باندې هوښیار ده، ولس خلک پېژني. ځینې خلک چې هغه د سوله ییز حل په مقابل کې یا د اوسنۍ د مذاکراتو په پروسه کې خنډونه ایجادوي، نو دا دوی د خپل قدرت د دوام لپاره کېدای شي هڅې وکړي، خو ممکنه نه ده چې تر ډېره پورې دوام وکړي. نو په دې وخت کې که عمومي حالات ته وګورو، یعنې د امریکایي اشغال ختمېدل یو 15 کاله 10 کاله مخکې هېچا دا تصور نه کوو چې دومره یو لوی یرغل، دومره یو پراخ اختلاف هغه له شکست سره مخامخ کېږي، هغه به په شا باندې ګرځي. خو دا د افغانستان د ولس د ارادې او د الله تعالی د نصرت په برکت باندې ناممکن څه چې و هغه ممکن شول. نو انشاءالله دغه امیدونه چې موږ یې لرو د یو اسلامي، د یو سوله ییز، د یو ارام او پرمختللي افغانستان لپاره، دا به انشاءالله په حقیقت باندې بدلېږي، په واقعیت باندې بدلېږي او امید شته چې هغه ترخې تجربه بیا تکرار نه شي انشاءالله. بلې مننه قاري صاحب محترم، بخښنه غواړم زما غږ یعنې کاس کوي زه په خپلو پوښتنو پوه نه کړم. په اخر کې یوه وړه کوچنۍ پوښتنه کوم، د امنیت په اړه هیوادوالو ته څه ډاډ ورکولی شئ؟ امنیت خو د کومې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمې چې دي په هغو کې د امنیت ستونزه نشته، یعنې که ستونزه ده هغه د چاپو د ډرون حملو له وجې به وي چې هغه هم د پخوا په نسبت باندې اوس کمې شوي دي. کوم چې د کابل ښار په داخل کې د غلا او د اختطافونو او د قتل او د غصب دغه ستونزې دي، نو هغه موږ ته نه راجع کېږي، ځکه هغه د کابل اداره چې ده د هغو تر واک لاندې سیمې مسؤلیت د هغو په غاړه ده. خو اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته د ډاډه ژوند او د مطمئن ژوند شرایط وضعیت برابر کړي. نو په اطرافي سیمو کې که تاسې پوښتنه وکړئ هلته خلک امنیت یعنې د غلا او له دې نه ویره نه لري، هلته دا مشکلات نشته. یوازې په هغو سیمو کې چې هلته د کابل ادارې واک کې کېدای شي هلته دغه مشکلات موجود دي. قاري صاحب محترم الله دې اجر درکړي، ژوندی دې وي. قاري صاحب محترم نو د لایف وخت هم پوره کېدونکی ده. بس قاری صاحب زه تاسو ته او قاری صاحب میبخشید یک سوال داشتم. قاری صاحب محترم، مردم افغانستان امنیت 100% کار داره. بیشتر برادر ما یک سوال کرد به خاطر تحصیل. اگر امنیت سرتاسری در افغانستان آماده شود، انشالله بهترین فاکولتای خارجی با اسناد بین المللی تا 10 سال در پلان امارت اسلامی افغانستان است
که تمام با سرتیفیکیت بین المللی که باید در افغانستان مدار اعتبار تنها نباشه، در کل مملکت های جهان سرتیفیکیتش پلان 10 ساله امارات. هر کس امارات دوست داره. ما خود ما کار کرده رئیسیم به خاطر امارات، به خاطر صحت، به خاطر تعلیم، به خاطر تربیت. ان شاء الله تعالی که اینا ما میفهمیم که حکومت طالبان در افغانستان تیر شد، خیانت به بیت المال نکردن، بیت المال دوزی نکرد، پیسه تاجر دوزی نکرد، پیسه تاجر قراردادی بود، پیسه تاجر داد. اما چیز مردم از طالبان هیچ یک خاطره بد نداره. اگر کدام خاطره بد است ان شاء الله تعالی اون حل میشه. حال مردم فهمیده که باید که برادرای طالب خود چی رقم پیش بره، چی رقم کار کنه، طور که از سرمایه خود نترسن، از پول خود نترسن. بهترین فاکولتا با بهترین استادای خارجی در داخل خود کابل، با هرات، مزار، به همه جای به امنیت 100% جانشان ان شاء الله همه چیز میشه. مردم هوشیار شوند، اردو، پلیس همه هوشیار شوند. از 4 تا دوز، 4 تا لچک، 4 تا یاغی باقی از اینها دفاع کردن بس کنن، هوشیار شوند، ببینن که مردم در چی ظلم از ساعت 3 بجه روز به بعد بیرون نمیبره. از چی نظام دفاع میکنن؟ از این رقم نظام دفاع کردن خون خودشان پیش الله چی جواب میده؟ کی رقم پلیس با هیروئین، با تریاک، با شراب، با چرس پلیس است. اردو به می رقم، یک اردوی اسلامی، پلیس نظامی. ما اردوی خود میخوایم. این دفعه ما اردوی خود نمیخوایم تکه شوه. اردوی ما او دفعه که آمد به یک ما حکومت امارت اسلامی افغانستان اردوی منظم همه چیز. ما همین کل اولادی وطن است، کل اولادی وطن است. ما میفهمیم درای خراب یا درای خوب رفتن خودشان پیش الله، پیش پروردگار جواب میتن. باید به صلح کار کنن، دیگه سر برادر خود فایر نکنن، بشینن. و از این نظام که در دفاع کرد چی رقم در اردو برو، در پلیس برو، ظلم ببی، رشوت ببی، دزدی را ببی. شما از این رقم نظام سوار از اولاد خودتان ببی میره. دمی دولت بمی جای اگر این رقم دولت به کفایت میخواین، این رقم رشوت، دزدی، خیانت، مردگوی، هر پدرنالتی که از فعلا است، اگر این رقم میخواین خب برادر دیگه جنگ میخوایم. باز اینجا بچهای غیرتی افغانستان هست کلگی با طالب استاد است، به خاطر قانونش، به خاطر که مردم با ناموس بود، مردم به ناموس نشده بود، مردم خانهش چور نشده بود، دروازه‌شان باز بود، کسی جرئت نداشت سون خانمشان، سون زنشان، سون مردشان سعی کنه. حالا ببینید در هر جای بچه بازی رو ببینید، لواطت کاری رو ببینید. کدام چیز از اینا آدم دفاع کنه؟ به خاطر چی؟ پیش پروردگار صبح رفتنی هستیم نیستیم؟ کل ما میمریم. حق باید بگویم، حق اینمی حق است که اردو بر از می تا آدم ما دفاع کنه. شرم نیست بر اردو؟ کل نظام در چتلی و مرداری رشوت. اولاد تو صبح میره بند میمانه، از اولاد تو چی میخواه؟ ما مردم کلی منتظر اونمو شریعت هستیم. ما مسلمان هستیم الحمدلله 100%. ما شریعت میخوایم. دختر مرد کلی تحصیل خود به مو چوکات اسلام بکنه. هیچ کس جنرال ما توخ را کی نه کسی قاری صاحب مشکل پیدا میکنه نه دیگه. ما خودمون فعلا اگر این نظام همین حالت جور شوه، بهترین فاکولتای بین المللی بر افغانستان آماده است که بیاین بر درس به مردم افغانستان. مگر امنیت و استاد نیست؟ استاد از خانه خود برآمده نمیتونه کجا بره دیگه؟ اینمی همه چیز پیشتر برادر ما سوال که چی پلان 10 ساله است. پلان 10 ساله رو ما برای طالبان جور میکنیم. ما اولادی افغانستان هستیم. ما کوشش کردشان میکنیم که اینی کار اولاد ما، دختر ما، بچه ما کل ما با سویه با تربیت شوه. اول خود چوکات اول هم از چیز که قرآن با ترجمه باید کل یاد بگیره، باید ببینه چی میکنن، چی وضعیت روان است. اگر ما به کتاب خود بریم، به کتاب خود صحیح بریم، ان شاء الله گپ مسائل میشه. مردم افغانستان بسیار زیاد تشنه صلح است برادر. باز از نظامی که سقوط کرد از دکتر نجیب، باز از مردم پیش از اون وضعیت خوب نبود، هر چی بود اون کل مردم افغانستان دید. بعد از این جنرال صاحب قاری صاحب نم سوال ده اجازه بده یک دقیقه برادر من میز گپ خود خلاص کنم، باز میتونی گپ بزنی. سعید مبین صاحب اجازه است گپ بزنیم یا نه؟ مبین صاحب صدایت نشنیدم. مهربانی صاحب. ها مبین صاحب دیگه از این حالت کرده، از این دفاع کرده. بله آقای خالد. جنرال صاحب قاری صاحب نمیتونه ان شاء الله همه چیز میشه. ای نظر خداوند مهربان است، همه کار میشه ان شاء الله. زنده باشه خیر. تاسیل لیوال صاحب. قاری صاحب نمی پښتنه دا و قاری صاحب نم نلار قاری صاحب انټرنیټ جواب ورکړه. مهرباني وکړه اوس به تاسو موږ پوښتنې وکړو. مهرباني وکړه خپل لاندې تفسیر او لیوال صاحب دلته ملګری دی هغه به تاسو پوښتنه وکړي. صحیح ده؟
بیخي سمه ده. ما قاري صاحب نه پوښتنه کوله خو هغه لاړ که بیا اوس به تا نه پوښتنه وکړو نوره اوس ته دې مونږ ځان به نه کاږې د چا قلداریانو خبره ځان به نه کاږې. جنرال صاحب محترم اکثر خلک پر مونږ نیوکه کوي اسلامي امارت باندې ګواکې دا چې دوی یوازې د خپل دریځ مني د خپل تګلاره مني دوی د تعامل خلک نه دي. دوی که تعامل کړی وای له نن 18-19 کاله مخکې دغه ټوپک سالارانو سره چې دوی ځان ته جهادي احزاب وایي خو په حقیقت کې دوی د خپل هغه خط مشق خوشي کړی دی خپل فکر نظر نه وتلي دي لکه څنګه چې مخکې وو نو موږ ورته جهادي مشران نه شو ویلی ځکه چې اوس د امریکا په څنګ کې د امریکې په حمایت او چتر لاندې ولاړ دي نو ځکه دوی ته ټوپک سالاران وایي. د اسلامي امارات مبارزه مجادله هم د دغو د فساد او د دغو د بربریت په مقابل کې راپرځو او اکثر خلک نیوکه کوي که نه اسلامي امارات تګلاره شخصي ده. شخصي نه ده. ګوره دوی ته سوچ وواري لکه نن چې د اوس هم بین الافغاني غونډه روانه ده دلته د اسلامي امارات پالیسۍ مطرح کېږي. اسلامي امارات پالیسۍ شخصي نه د ټولو هېوادوالو ده خو په مقابل لور کې دوی چې ځان د کابل نه تللي هیات بولي کابل نه تللی هیات نه ده. دوی خپل هغه شخصي اغراض لري شخصي غوښتنې لري خپل هغه مزې او چلشي هغه پیسې او هغه مفادات چې راټول کړي هغه خوندي کول غواړي. نو اسلامي امارات دوی ته د اسلامي امارات د تاسیس په وخت کې دوی ته پیشنهاد وکړ چې راځئ دغه جګړه او فساد او دغه بربریت ته پای ټکی کېږدئ راځئ موږ سره د اسلامي امارات د اسلامي نظام د نفاذ لپاره همغږي شئ چې تاسې موږ ټول همدغه نظام لپاره راپاڅېدلي وو خو متاسفانه تاسې خپله تګلاره خوشې کړه موږ مجبوره شو چې دغه د افغانانو د 12 کلنې قربانۍ چې د روسانو په مقابل کې هغه وخت کې افغانانو بېسارې قربانۍ ورکړې وې دغه قربانۍ هدر توی نه شي هدر لاړې نه شي دغه افغانانو هیلې خاورو سره خاورې نه شي. طالبان امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد په هغه وخت کې مجبوره شو چې دغه یون دغه پاڅون تر کابل راورسو دلته نظام حاکمه کړ خو په هغه وخت کې دغه ټوپک سالارانو ونه منله. دوی د خپله غوښتنې درلودې هغه غوښتنې د شریعت مطابق نه وې د افغانانو د مای خواست مطابق نه وې نو ځکه خو دوی کولاب ته او د جایو ته مجبوره شول او اوس هم چې دوی نن چڼې وایي هېوادوال دې په دې سر خلاص کړي نن چې دوی چڼې وایي اسلامي امارت دغه چڼه او دغه هغې د هېوادوالو لپاره نه دي دغه دوی ټول د خپل د شخصي غوښتنو او مفاداتو لپاره دي او انشاءالله چې اسلامي امارت به هغه تګلاره مخکینۍ تګلاره اوسنۍ تګلاره هم د هېوادوالو لپاره ده او د اسلامي نظام لپاره ده انشاءالله چې په یو خط باندې په یو سلیکر کې به معامله ونشي انشاءالله. الله پاک مقدرمن که ډېره زیاته مننه محترم لیوال صاحب. یو شی یادونه باید وکړو لیوال صاحب چې دغه کوم خلک چې اوس دوی دلته واکمنان دي دغه کوم خلک چې دوی دغه پاتې شوني دي همغه وخت دي فرض که دوستم د قدرت جزیره درلودله اتانور درلودله محقق درلودله دغه خاینان دوی ټول راټول شول بیرته په یو پارلمان کې په یو ارګ کې هېڅ مشکل نه درلوده لیکن په هغه 90مه لسیزه کې دوی یو بل لکه سپیو داسې خوړه لیکن د امریکانو په راتلو سره د ډالرو په ورکړه سره دوی اصلي باداران منطقې ته راځي دوی دغه ټول مشکلات شاته ږدي په یو پارلمان کې مجاهد خلقي کمونیست دایري مرتد هندو شیعه سنی ټول پښتون تاجک هزاره کینی ټول متوجه کیږي چې هغه دغه خلکو خلاف چې چا د اسلامي نظام لپاره کار کوي چا د شرعي نظام لپاره کار کوي د بن کانفرنس جوړیږي د بن په کانفرنس کې همدغه ړنده امریکا همدغه کبرجنه نړېدلې نسکور امریکا هلته دا سپي دغه کوڅه ډب خره دا راولي دلته په کابل کې کته کوي دلته حکومت جوړي نن دغه خلک د اسلامي نظام په وړاندې ولې دومره حساس دي دوی خو تر پرونه د روسانو په مقابل کې دې لپاره جګړه کوله چې اسلامي نظام ولې دا دومره حساسیت د اسلامي نظام په وړاندې دوی پیدا کړی ده جنرال صاحب محترم ما غوښتل چې همدا سوال له تاسو مطرح کړم هغه د دې لپاره چې دوی د اسلام او د جهاد له نامه نه ناول استفاده وکړه دوی کې یوازینی کس چې کمونست ده د نجیب پهلوی د هغه دوستم ده چې هغه مخکې هم د کمونیزم او د لینن لپاره قربانۍ ورکوله او اوس هم دوستم چې دا خپل هغه عقیده او فکر لري نو دغه نورې ډلې ټپلې دوی د افغانانو له هیلو سره لوبې کړي دي د افغانانو له وینو سره دوی معامله کړې ده دوی ځکه د اسلامي نظام نه ویره لري چې که اسلامي نظام په افغانستان کې حاکمه شي
د دوی له کړنو نه به پوښتنې کېږي، هر هغه مظلومه هېوادوال به هم راپورته کېږي د دوی له هغې او جغې نه به نیسي چې تاسې ولې دغه اسلامي نظام 15 کاله 20 کاله مخکې چې تاسې هدایت درلودله چې باید حاکمه سوی وای، تاسې ولې د دغه په حاکمه کولو کې مرسته ونه کړئ، خپل له تګلارې ولې ووتلی؟ دوی ځکه اسلامي امارات نه ویره لري، اسلامي نظام نه ځکه ویره لري. که اسلامي نظام راسي د دوی هر کړنې نه به پوښتنه کېږي، که نه اسلامي نظام خو ټول ورکې خوند وي. خو خبره چېرته دلته جنرال صاحب یو سوال له تاسې نه مطرح کوم، تاسې ما ته وضاحت ورکړي چې اکثر هېوادوال پر موږ نیوکه لري، هغه مخصوصا چې خبر نه دي طالبان سره د دې نه ناسته پاسته نه لري. مننه سترګو وروره مخکې تا ته وخت درکړ، لیکن تا وویل چې زه تبصره هم نه موضوع په نومه اوس خو پوه شولې په موضوع باندې تا ته وخت درکو. مهرباني وکړه لیوال صاحب. جنرال صاحب محترم، سوال مې دا ده چې اسلامي امارات د خپل د واکمنۍ په وخت کې د واکمنۍ وخت نه دې خوا د جګړې په جریان کې هم داسې کړنه نه ده کړې چې موږ هغه ته وحشت وایو، نړۍ دې هغه ته وحشت وایي، د وحشت په نامه دې هغه اعلان سي. یوازې که کوم کار یې کړی هغه حدود الله جاري کړي دي. حدود الله ته هېڅوک هم وحشت نسي ویلی. خو برعکس همدغې ګوډاګۍ ادارې او همدغه ټوپک سالارانو چې اوس د ګوډاګۍ ادارې په پیرامون کې راټول شوي دي، او هغه وخت کې دوی ځان ته ډلې ټپلې واړه قدرتونه یې ځانونو ته جوړ کړي وو، دوی داسې وحشتونه کړي دي د 90مې پیړۍ دغه وحشتونه، دغه بوږنوونکې صحنې چې فیل حنم د رسنو په ارشیفونو کې شته، دغه وحشتونو ته ولې پرده واچول شوه؟ دغه وحشتونه څنګه ورک شو؟ دغه وحشتونو ته نن دغه قابلیان ولې وحشت نه وایي چې د ما یو طالب د امریکایي یو ټانک پورته کوي، دا وحشت ده. یو اشغالګر وزنه دغه بوږنوونکې صحنې چې فیل حنم د رسنو په ارشیفونو کې شته، دغه وحشتونو ته ولې